سلامونه ملګرو! په دې ویډیو کې د مهالوېشو د جوړولو په یوې بلې طریقې سره خبرې کوو، کوم ته چې د متحرکو څپو طریقه وایي یا هم رولینګ ویو سکیجولینګ. ملګرو، دا هم د ځیرکو طریقو یو ډول دی چیرې چې د پروژې فعالیتونه په وړو برخو ویشل کیږي ترڅو د هغه مدیریت اسانه سي، اما په تکمیلي او تدریجي توګه باندې. دا طریقه هم په هغو ساحو کې استفاده کیږي چیرې چې د پروژې د ساحې په ارتباط باندې اطمینان شتون ونه لري او چیرې چې د پروژې د نتیجې په ارتباط باندې یو واضح تصویر شتون ونه لري چې نتیجه به څنګه وي. ملګرو، په دې طریقه کې د پروژې په جریان کې د پروژې فعالیتونه واضح او لا پسې واضح کیږي، په داسې حال کې چې د پروژې جزئي فعالیتونه د پروژې په شروع کې په کلي ډول واضح شوي وي. ملګرو، په دې طریقې کې تکمیلي پلانګذاري د دې طریقې اساس دی، چیرې چې د نږدې راتلونکي فعالیتونه په توضیحي توګه واضح کیږي او د لیرې راتلونکي هدفونه په کلي ډول باندې ساتل کیږي، او څومره چې پروژه مخته ځي هغومره د پروژې جزئي فعالیتونه واضح او واضح تر کیږي. ملګرو، د متحرکو څپو طریقه په عمل کې په دې شکل باندې پلي کیږي چیرې چې د پروژې عمومي ساحه په کلي ډول واضح کیږي او بیا د لنډې مودې فعالیتونه په توضیحي توګه واضح کیږي او د پروژې ډله د لنډې مودې په هدفونو باندې تمرکز کوي، او څومره چې د پروژې فعالیتونه پرمختګ کوي هماغومره د راتلونکي فعالیتونه هم واضح او واضح تر کیږي، او بله دا چې د پروژې عمومي استراتیژي د لاسته راوړنو سره او د پروژې د پرمختګ سره عیار او تنظیمیږي.